د هر شي د چلولو دپاره د هغه د طریقې د زده کولو دپاره چې کله یو شی جوړ سي نو دا مینول یا ګایډ چې دی هغه فیکټري والا ورسره ورکي. نو دا رقم زموږ چې کوم دغه دنیا ده په دا کې چې کوم موږ اوسیږو د دې د چلولو دپاره الله پاک قرآن شریف راستولی دی. قرآن شریف نور هدایت دی در قیامت پورې دغه به چلیږي. څنګه په افغانستان کې دا وخت یو اسلامي حکومت دی فلاح او بهبود دپاره د انسانیت دپاره کار شروع دی، باید چې دنیا د دې څخه چې دی سبق واخلي او دغه نظام په ټوله دنیا کې قرآني نظام په ټوله دنیا کې نافذ سي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کرزی او دا د زما د پښتون وطن کې یو نوی یوټیوب چینل. په دا یوټیوب چینل کې موږ هر ماخستن مجلس کوو د پښتنو د اقدار په حواله، د اسلام په حواله، د روایات په حواله باندې موږ دلته مجلس کوو. نو نن به موږ دا ګایږو چې څنګه قرآني نظام چې دی هغه د ټول دنیا د پاره د فلاح او د بهبود او د کامیابی چې دی هغه سبب ګرځیږي او ګرځیدلی دی په ماضي کې. لیکن اوس دنیا چې دا هغه په جمهوریت کې، کپیټالیزم کې او دا رقم سرمایه‌دارانه نظام کې، پارلماني نظام کې او په نور نظامو کې دا وخت کمیونیزم او کپیټالیزم او سوشلیزم په دا کې لګیاو دي او ژوند او د خلکو استحصال کوي. څنګه دا وخت عالمي نظام مصروف دی د خلکو ویني چې دی هغه زویشي او نظام ور خرابوي، ژوند ور خرابوي، کاروبار ور خرابوي. ټول دولت چې دی دا یو خاص طبقې لره، یو خاص ملک لره راځي او دنیا مزید د غربت شکار جوړیږي. پر دا باندې موږ مجلس کوو. خو د داسې مخکې تاسو د نقیب کرزي دغه یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ چې بیا هر ماخستن کله نوې ویډیو راشي بیا انشاءالله تاسو ته اول د واره در ورسیږي. ستاسو د تعاون ډیر موږ اړتیا لرو. کور مو ودان ماله دا د واتساپ د خواصه د یوټیوب د خواصه میسیجان راځي چې بای خلک د ازما چینل سوکه سوکه ودې ته توجه ورکړي او سوکه سوکه یې خوښوي. نو دا زما دپاره ډیر د حوصله افزایي خبره ده چې تاسو د ازما چینل نوی چینل چې دی هغه دا رقم خوښوي او انشاءالله تعالی هر ماښام به موږ مجلس کوو. دوستانو قرآني نظام قرآن چې دی د الله پاک له طرفه و دې دنیا ته راستول شوی دی. آسماني کتابونه زبور، انجیل، تورات، دا قرآن شریف د هغه ټولو اخرنی کتاب دی او مجموعه ده نه 1,40,000 څخه زیات نبیان کم و بیش چې دی و دې دنیا ته راغلي دي او آخري نبی چې دی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دغه کتاب د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې غار حرا کې چې دی هغه نازل شولو او بیا نو مکی دور ولو، مدني دور ولو. نو دا په عربي کې دا قرآن شریف په اول د وار نازل شو، بیا مختلف ترجمې شوي دي او زه ټول دوستان ته وایم چې تاسو د قرآن شریف ضرور چې دی هغه ترجمه وکړي، که په پښتو کې، که په اردو کې، که په انګریزي کې، خو یو واره ترجمه ضرور وکړي. که په فارسي کې نه وی وایاست چې الله پاک ګوره یو محبوب چې و چاته خط ورستی څنګه په مینه باندې څوک چې دی هغه وایي نه چې به زما محبوب څه لیکلی دي. نو دا رقم الله پاک د خپل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خپل رسول په ذریعه باندې زموږ امت مسلمانانو ته او ټوله دنیا ته دغه قرآن شریف راستولی دی. نو په دا کې چې لیکل شوي دي نه پر دا باندې باید چې څوک غور و فکر وکړي. دا صرف د تلاوت لپاره نه دی نه لکه میټو وای 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 ټیک دی، ثواب لري. د الله پاک په کلام کې ډیر چې دی هغه یو تاثیر شته. ما ته یو چا یو ورځ ویلم، یو ورځ یو چا پوښتنه راسه وکړله، ویلې د قرآن شریف دا موږ چې تلاوت کوو نو په دا کې نو چش دی موږ خو عربي وایو، په دا باندې موږ سر نه خلاصیږي، یو پر بل باندې د علما او پیران چې دی هغه پوکي او دم کوي. نو په دا کې نو څه شته؟ ما یاره ته خبره واوره، تا ته اوس چې څوک د مور د پلار شکنځه وکړي خدای نخواسته پر تا باندې تاثیر کوي، بد تاثیر کوي، ولو څه وایه
کې راته وکړه بس جنگ دی نه. نو مال یاره یو په پښتو کې معمولی د خور د مور شکنځای تا ته وکړه پر تا باندې د پښتو دغه یو څو کلمات د یو څو خبرې دومره بوج سولې بد تاثیر یې در باندې وکړي. دا د الله پاک کلام دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک څخه دا کلام راوتلی در موږ را رسېدلی دی امت. نو دا علما چې یو بر بل باندې دم چوک او پوکي نو ته وای دا به اثر نه لري. هلته شکنځا پر تا باندې دومره بد اثر کوي. دلته د الله پاک کلام چې پر چا باندې پوکي او دم پر کوي نو دا به څومره نیک او زبردست تاثیر لري نه. لکه خوشبوی خوشبوی پر تا باندې ښه زبردست تاثیر نه پرېږدي بدبوی پر تا باندې غلط تاثیر نه پرېږدي. نو دا رقم د الله پاک کلام خو پر تا باندې چې څوک دم چوک کوي د علماو پیران یې کوي د ملنګان یې کوي نو دا خو یو ښه تاثیر پرېږدي. نو دا هیڅ کله مه وایه چې یاره دا صرف عربي ده او وی وایه او یا دا خپل تاثیر پرېږدي. الله پاک دې د دې د تاثیر څخه موږ متاثره کړي، د دې د کلام څخه موږ متاثره کړي او پر موږ دې ښه اغېز واچوي نه. نو خبر هم دا درته کوله چې دوستانو په دغه نږدې افغانستان کې اسلامي امارت دی حکومت دی ښه زبردست. هغه ورځ د دوی چې کوم نماینده و ترجمان و د حکومت په کابل کې پریس کانفرنس وکړي هغه دا ویلی ذبیح الله مجاهد هغه دا ویلی چې بھائی دلته په کابل کې غلاوي ختم شوي دي. دوستانو دا ډیره ناشودي خبره ده چې د افغانستان اسلامي حکومت چې کله قایم شوی دی په کابل کې غلاوي ختم شوي دي. جرایم ګه سره ستنه لکه نه هغه یورپین کنټریز چې د برونای یا دا رقم نور چې کوم ملکونه دي نه یا په یورپین ملکونه دي هلته زبردست انصاف دی او هر څه عوام ته میلاویږي. دا رقم په افغانستان کې هم د اسلامي حکومت کم ثمرات چې دي او هغه و خلکو لره منتقله کیږي. دا عمران خان چې به نارې و چې غارې ولې چې بای زه ریاست مدینه جوړوم هېڅ چا یې ملګري نه کوله. ظاهره ده په هغه کې د دوی مفادات ریاست مدینه چې جوړ شي ظاهره ده نو غلا به ختم سي، ناجایزه به ختم سي، کرپشن به ختم سي. دا غټي غټي چې دوی کم سکیمونه جوړ کړي دي د ډي ایچ ای په نامه یا چش په نامه باندې دا کاروبار به ختم سي. دا ناجایزه به ختم سي، عوام به خوشحاله سي، خلق به خوشحاله سي، انصاف به راشي او یو د بل سره مینه او محبت به زیات سي. جرایم او غلا او کرپشن دا به ختم سي. نو دا غله چیرې غواړي که په هر شکل دی که په هر شکل دی نه که د شهباز نوازو د رژیم په شکل دی هر شه نو چیرې چې د قرآني نظام نافذ سي. قرآن خپل ثمرات لري، نیک ثمرات لري، ښه ثمرات لري نه او اثر اچي په دا ټول دنیا باندې اثر اچي. یو نیک کار وکړه په دنیا کې د دې نیک کار اثر چې دی ستا پر همسایه ستا پر هیواد ستا پر ټوله دنیا باندې چې دی د اثر اچي. او یو بد کار وکړه د دې څخه ټوله جهان چې دی هغه بدبوداره سي او غلط سي. نو چې څوک نیک کارونه کوي هغه دغه موږ ملګرتیا کوو په اسلامي حکومت په افغانستان کې که د دې څخه موږ فایده واخلو. ګوره په ایران کې هم چې ورته وګورې د دوی خپل عقاید دي لیکن دوی خو اسلامي حکومت نه او دا رقم چې په سعودي عرب کې وګورې د دوی خپل عقاید دي شیان دي لیکن دوی خو اسلامي حکومت. نو د قرآن نظام چې هر ځای نافذ سي په عدالت کې نافذ سي د جمعې په ورځ سر قلم کې که څوک نه شک کوي هغه ته زبردست پر هغه ځاګي باندې سزا ورکړي. دا وکیلان او پیشیان او دا شیان میان نسته. اسلامي حکومت چې هر وخت قایم سي هغه وچاته ډیر سپیډي جسټس ورکوي، ډیر فوري انصاف ورکوي. دا د وکیلانو پیشیانې راس او لاړ سه جج نسته، جج به کله راشي څنګه به راشي آی ته دومره پیسې ورکه هغه څه دومره پیسې ورکه. دا یو شی به نه وي نه هغه بس چې مازې د قرآن شریف څه وایي هغه کې کومه فیصله ده د غلاغه د مړیغه د انصافغه هغه وخت نافذه سي د هغه ثمرات به دا راشي ستا په ټوله وطن کې به غلاوې ختم سي. خدای دې وکړي
چې زموږ په هیواد کې، زموږ په ملک کې قرآني نظام، په ټوله دنیا کې قرآني نظام چې دی هغه نافذ سي، د قرآن شریف نفاذ راسي، د حدیث شریف نفاذ راسي، او زموږ خلک ښه زبردست اسلامي طریقه باندې ژوند تیروي، یو د بل سره ناجایزه نه کوي، نو الله پاک هم خوشحاله وي. موږ چې کله مړه سو، الله پاک په حضور کې پېښ سو، نو الله پاک به وایي ته په دنیا کې د چا ملګری ولې؟ هغه چې اسلامي حکومت یې قایم کوي د هغه ملګری وي، که د سیکولر او سوشلیزم او د جمهوریت او د دې شیانو ملګری سوی. دا زموږ په وطن کې هم بعضې علما دي نه لګیا دي جمهوریت وایي جمهوریت اسلامي چې دی هغه نظام حکومت نه دی، دا د لارډ میکالي نظام دی. ته ولاړ سه عدالتو کې څنګه سیستم دی، انصاف په کلو کلو دلته نه میلاویږي. دا چې اوس یو اسلامي حکومت ولونه هر جمعه به تا ته انصاف میلاوېدی، بیا دې زه وګورم چې څوک دې غلا وکړي، ناجایزه وکړي. الله پاک دې په دا وطن کې او په ټوله دنیا کې قرآني نظام نافذه کړي، او طاغوتي قوتونه، باطلي قوتونه الله پاک دې هغه ته شکست ورکړي. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم نقیب کلزي ته ورکړئ اجازت، خو د هغه څه مخکې تاسو دا زما چینل سبسکرایب کړئ، دا د بیل د ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ چې بیا هره ویډیو تاسو ته در رسیږي. دا زما چینل چې دی هغه سپورټ کړئ، سبسکرایب یې کړئ او نور ته هم شیر کړئ. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. هر ماخستن به دلته د نقیب کلزي پر دا چینل باندې به مجلس وي، او دا د شعور او د آګاهي دغه سیستم به روان وي، او په پښتني علاقې کې چې کوم ستونزې دي، مسایل دي د ذهني طور، نفسیاتي طور، پر دا باندې به موږ مجلس کوو. حاضردم ما ته راکړئ اجازه. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.